د دې حدیث مبارک راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی. د دې حدیث شریف مطلب دا دی چې قرب القیامت د قیامت به ژوندي خلک به لوی لوی جماعتونه جوړوي، ډېر لوی لوی تعمیرات به ورکوي، لوی منارې او د هغه رنګ روغن هغه به بیخي ډېر آباد وي او دوی به فخر سره کوي په مساجدو باندې یو د بل. منګه د مسجد والا اعمال به کم وي، د مسجد والا هغه عبادات هغه د اعمال هغه کې کمی وي، په هغه باندې به انسانان مقابله نه کوي، بلکې په ظاهري عنوانات، په ظاهري رنګ روغن باندې، په دا ظاهري نمایش باندې به خلک فخرونه سره کوي. د قیامت ته ژوندي به دا علامه وي چې دوی به په دا ظاهري آبادي باندې د مسجد په تعمیراتو باندې دا به ډېر په ډېر نمایش باندې جوړیږي، فخر به په دې باندې سره کوي یو د بل. خو هغه د مسجد والا اعمال د هغه آبادي به کم وي، د لمنځو څه به قلت وي. او حدیث شریف کې د ترمذي راځي اول پورته کېږي د قیامت قریب ته ژوندي اول چې پورته کېږي خشوع به په لمانځه کې پورته شي. یو لوی جماعت به وي، یو جامع جماعت به وي، په هغه کې به د خشوع او د خضوع سره به لمونځ نه وي، په ډېر تیزي وي. لکه اوس اکثره ځایونه چې لیدل کېږي رکوع یې نه صحیح کېږي، سجده یې نه صحیح کېږي، په ډېره تیزي باندې وي، په ډېره چسباندي باندې کېږي. نو دا نه دی الله ته د دې حاجت، د دې منظور نه دی. الله وایي زه د دې حاجت نه لرم، بلکې الله مستغني ذات دی. د انسانان دپاره هغه لمونځ دی چې هغه لمونځ وي. نو د قیامت قریب به علم پورته کېږي، اول به دا پورته شي د خشوع والا لمونځ به نه وي په مسجد کې، د هغه مسجد اعمال به کم وي، مګر په ظاهري به داسې ښایسته وي، داسې به تعمیرات به وي، یو دی منارې به وي، یو دی رنګونه به وي، یو دی نمایش به وي. په دا به انسانان یو د بله فخر پله کوي چې موږ دی ماجد جوړ کړی. وعنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې بل حدیث مطلب دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر ما باندې د امت هغه ثوابونه اجرتونه هم عرض هغه ما ولیدل. نبی علیہ السلام دا زموږ په اعمالو باندې چې ښه اعمال په خوشحاله کېږي او چې بد اعمال په هغه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهریږي، هغه ته اذیت دی. نو دی وایي چې د امت اعمال پر ما باندې عرض هغه ما ولیدل، هغه نیک اعمال ما ولیدل. حتی دغه عمل لا چې یو څوک د مسجد څخه یو خاشه، یو قذات، یو خاشه وي، یو کچره د مسجد ته وباسي، لا هم دا پر ما باندې عرض چې دا ما ولیدل، چې د دې ثواب هم دی دغه دپاره دا پر ما باندې عرض چې دا ډېر لوی ثواب لري. د مسجد ته یو شی یا کچره یا صفایي وباسي، دا پر ما عرض، دا هم لوی ثواب. او د امت ګناوې هم پر ما پیښ شوې، خو دونه لوی ګناه ما نه ولیدله، بل لکه دا چې یو سورت د قرآن یا یو آیات د قرآن زده کړي بیا یې برته پرېږدي، هېر یې شي. د قرآن سره چې یو څه دغه رالی تعلق رالی، که یو سورت وي که یو آیات وي، یو وار یې زده وي بیا یې بیرته هېر کړي، دا به نه هېروي. حتی دی به لا نه وایي چې ما دا آیات یا دا سورت هېر کړي، دی به وایي چې هېر کول سو، راسه هېر سو، دا به لا نه وایي چې ما هېر کړي، دا به وایي چې ما څه ویر سو، دی به نه وایي چې ما هېر کړي، دا به لا نه وایي. نو په د امت دا اعمال هم پر ما باندې پیښ. وعنه قال انس صاحب راوي دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضت علی اجور امتی، پر ما باندې د امت اجرتونه ثوابونه پیښ سو، ادا ما ولیدل.
حتی قضات یخرجها حتی تر دې اندازې پورې یو کچره یو خاشه چې وباسي رجل من المسجد څخه دا هم پر ما باندې عرض دا هم ما ولیدل یا د خوب په حالت کې یا د غي پر ما باندې پیښ شو دغه ثوابونه ما ولیدل وعرضت علی ذنوب امتی د امت ګناوې هم ما ولیدلې فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او آیه اوتیها سغدت ورکول سوی اوتیا رجل ثم نسي بیا غیر کی اته روایت کې دام راځي سی اغا بدین کی سدی دی وای سما ویر کی بلکې زما سویر رواه الترمذي وابو داود دا حدیث د ترمذي او د ابو داود ومن قال حدثنا عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة رواه الترمذي وابو داود ورواه ابن ماجه عن سهيل بن سعد وأنس د دې روایت راوي حضرت بريدة اسلمي دی هغه وایي سی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکی و هغه خلکو ته سی هغه ځي مشائین وي تکي په ظلم کې په تیارو کې مساجدو لځي د دې خلکو خوش خبري چې یا ماخستان وي یا سهار وي په وختي کې راځي سهار هم تیار وي ماخستان زی هم تیار وي حتی دا لا په حدیث کې ویل ورسره بیان سوي دي د حدیثو شراح دا لیکلي دي چې د تیارو څه مطلب که بتی ورسره و دا ثواب یې نسته و یا که څراغ و کندیل و بتی ورسره وي هم دا په تیارو کې دی لا هم دغه ثواب یې دی نبی علیه السلام وایي ته یې زیری ورکوي و هر هغه چا ته چې هغه تګ کوي پي ظلم یې په تیارو کې الی المساجد مساجدو له روان وي په ماخستان کې وي په ماښام کې وي هغه په ورځ کې وي په باران کې وي او هغه په سهار کې وي چې په تیارو کې رواني په چش زیری ورکوي بنور تام کامل نور به وي یوم القیامتي دا د اوس د ده سودا نه ده اوس موږ ته نه معلومیږي دا به په قیامت کې هغه یو نور وي هغه به د مخ روان وي هغه انسانان په هغه وخت کې پر پولیسیارات وي یا د محشر سه یا د قبرو سه پورته کیږي یا په قبر کې دننه وي دا به هغه نور تام ورسره وي د قیامت په ورځ دلته حدیث راغلی دی د دې مطلب دا دی چې هغه به روان وي هغه ته اشاره ده یو آیات راغلی دی الله هغه ته اشاره ده الله رب العالمین فرمایي نورهم نور به وي د دې مؤمنانو یسعا هغه نور به روان بین ایدیهم د دوی په مخ کې و بی ایمانهم پر ښه طرفو به رواني یقولون دا مؤمنان به دا وایي ربنا اتمم لنا نورنا یا الله ته زموږ نور هغه نور راتام کې هغه نورم راتام کې په دا وخت کې به دا منافقین به دا وایي ته یې ودرېږئ موږ دا ستی د نوره څه یو څه رڼا واخلو ته یې موږ ته لږ ودرېږئ دا ستی په رڼا کې موږ لږ روان سو دوی به دا وایي چې هغه نور الله ته تر شا پاته سوی دی نو الله پاک وایي په مابین کې به د دا مؤمنانو او دا منافقینو کافرانو یو دیوال ووهل سي هغه د دوی و خواته به رحمت وي هغه باطن و خواته د مؤمنانو خواته به هغه دیوال کې رحمت وي و هغه خواته به عذاب یې پر هغو باندې ومن قال حدثنا عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل كم ته یو سړی ولیدی یتعاهد المسجد چې د مسجد طلبګیري کوله د هغه خبرګیري کوله د هغه یو غم ورسره و یا د صفایي یا د یو کالین یا د یو بلب یا د یو څراغ یا د مسجد د یو بو د مسجد د یو شي غم ورسره و وایي فاشهدوا له بالایمان ته یې د دغه مسجد تعمیر کې که یو چا یا یو پردې یا یو کالین یا یو غالي یا د یو شي د یو شي غم یې ورسره و د هغه باندې طلب کوئ د هغه باندې پام کوئ یا د هغه د دروازې د هغه د یو شي د مسجد سره تعلق و ته یې د هغه باندې شاهدي ورکوي د هغه دپاره په ایمان باندې دا سړی مؤمن دی په حق سره فإن الله تعالی یقول الله رب العزت وایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
الله وایي دا تعمیرات کوي د مسجد یا د هغه خیال ورسره وي یا د هغه د خرچو یا د هغه د نفقې یا د هغه د صفایي یا د هغه د یو خرچه پر راځي یا د هغه د بلانو یا د یو شي هغه یې کوئ کار یې کوئ دغسې دی ته شهادت ورکوي د ده دپاره په ایمان انما یعمر مساجد الله الله وایي چې دا تعمیرات او یا دا خبرګیري سي نسي د دوی د مساجدو هغه من آمن بالله والیوم الاخر هغه دی چې ته ایمان باندې ګواهي د دوی ورکوي دا مؤمنان دي په حق سره وعن عثمان بن مزعون قال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصا ولا اختصا حضرت عثمان بن مزعون دا یو صحابي دی دا هغه دی چې په اولنی مؤمنانو کې دی چې هغه اول حالت کې اسلام کې شرکېدل او شرف په اسلام سره ګرځېدل دی په هغو کې یو جلیل قدره صحابي دی تقریبا 14 کس دی په هغه کې په اسلام کې مشرفه سو په اسلام کې داخل سو دی د هغو څخه په د اولني انسانانو کې دی هم دی 14 کس دی او د زوی دی په هغه مدینه د مکې معظمې څخه د حبش هجرت کې هم سوي دی دی ذات الهجرتین دی او دی مدینې منورې له هم هجرت کړی دی یو وار د مدینې منورې څخه تر مخه هغه هجرت حبش له سوی دی هغه د حبشي عادل باچا و خو عیسایي خو دی اوس مسلمانان یې نه تنګول نو نبي اسلام د دوی په مشوره باندې دا اوس یو وار هغه حبش له هجرت وسوي د هغه ځای څخه بیا چې مؤمنانو هجرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې له وکړي د هغه ځای بیا دوی رالو دغه لره مدینې منورې د حبش نو دی د هغه صحابي دی او هجرت چې وصلو مدینې منورې لره اول دی وفات سوی دی عثمان بن مزعون وفات سوی دی او د مرګ بعد نبی علیہ السلام دی مچ کړی دی دغه صحابي دا وویل یا رسول الله ائذن لنا فی الاختصاء ما ته اجازت وکړه چې زه دی علاج وکم چې زما و نکاح ته بیا ضرورت نه وي یعنې دا معنا دی علاج دی دغه وکم دی علاج وکم چې هغه د نامردۍ دغه وي هغه علاج وي چې ما ته بیا د زنا کې زه مبتلا کېدلی نسم زما ته د زنا خطره نه وي یعنې دا معنا د خسیتوب داسې د لفظ یې ووایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل لیس منا من خصا ولا اختصا زما څه نه دی دا خو زما د امت شان نه دی زما د امت څه نسي کېدلی چې څوک دغه عمل وکړي چې په لوی لاس باندې ځان نامرده کړي او ولا اختصا په خپله یا بل سره دی کار وکړي دا زما د امت نه دی دا عمل به نه کوې چې ستا بیا د نکاح ضرورت نه وي ته وایې چې زما بیا زه د زنا څخه بېجېږم زما د نکاح ضرورت چې هغه ختم سي و زما خواهشات ګسه ختم سي ګسه د بیخه څه زه هغه دا علاج وکړم نبي علیه السلام لیس منا دا زما امتي نه دی ان خصاء امتي دغه علاج کول د شهوت کول چې دا د پاک وکړي هغه زما د امت اصیام و هغه روژې دي که ته رښتیا داسې کوې چې ته زما خواهشات ختم سي بس روژې نه سي بیا وروسته بیا دا صحابي خو دا روژې نیولې بیا وروسته بیا دا ویل فقال یا رسول الله ائذن لنا فی سیاحتي ته ما لره دا اجازت راکړه چې زه سیاحت وکړم سیاحت دا معنا ده په عربي کې دا یو عربي لفظ دی لکه زموږ په پښتو کې چې موږ وایي په پیکنیک باندې ځو یا په منظره باندې ځو داسې چې زه وګرځېږم پر دنیا باندې وګرځېږم زه دنیا ووینم زه هغه وطنونه ووینم زه هغه حالات ووینم زه سفرونه وکړم دا رقم چې وګرځېږم ما ته د دې اجازه راکړه زه سیاحت کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما د امت سیاحت څه دی سیاحت څه دی منظره څه ده پیکنیک څه دی هغه په دین کې دی ولاړ څه په جهاد لاړ څه لکه او زمانه کې مثال یو څوک په جهاد لاړ شي دا هم پیکنیک سو دا منظره سو دا هم عبادت سو یا د الله په لار کې ووځه ولاړ سه په یو علم پسې ولاړ سه یا په یو تبلیغ کې پسې ولاړ سي
دوس موږ دپاره هم دغه دی. ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابې ته څه وویل؟ دا پیکنیک او سیاحت یا منظره زما د امت هغه جهاد، دا معنا د الله په لار کې دې ورسي. صحیح ده د جهاد په نیت ولاړ سه، صحیح دی د تبلیغ په نیت ولاړ سه، د علم په نیت ولاړ سه، دغه رقم صحیح ده د بزرګانو ملاقات له ولاړ سه، دغسې دی د دین په نسبت باندې ووځه. دا هم سیاحت دی، دا ستا لپاره هم پیکنیک دی، هم دین سو. نو زموږ د امت دپاره دا دغې وتل، دا په ښکار لا وتل دغې کله ناکله صحیح دي. وایي یو مخ پیشه ګرځېدل نه دي صحیح. دا رقم یو مخ ګرځېدل، انسانان یو مخ په چرو ګرځېدل، خرچې کېږي، په هغه کې سفرونه اوږده اوږده کېږي، په هغه کې خطرات راځي، دا نو نه دي صحیح. نو نبي علیه السلام وایي که ځي صحیح ده د دین په نسبت ولاړ سه. لکه اوس زمانه کې په علم پسې ولاړ سه، په تبلیغ کې ولاړ سه، د یو جهاد په نیت په بل ځای پسې ولاړ سه، د بزرګانو ملاقات له ولاړ سه، صحیح دی. دغې هسې ګرځېدل بې معنا دي. نو دا صحابي وویل یا رسول الله اذن لنا فی السیاحه، ما ته اډر راکړه، ته ما ته اجازت وکړه په سیاحت کې سیر وکړم، زه یو سیر وکړم، زه سیاحت وکړم، زه یو پکنیک وکړم. فقال ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله، زما د امت سیاحت څه دی؟ د الله په لار کې ووځي. فقال دا صحابي بیا ویلي اذن لنا فی الترهب، که دا نه وي چې ته وایه سیاحت مه وځه، نو ترهیب وکړم. زه دی ترهیب دا معنا چې یو ځای په یو غار ننوځم، خالص د الله ذکر عبادت کوم، که څه د چا سره الله تعلقي اظهار وکړم، زه د چا سره تعلق نه ساتم. نبی علیه السلام ویل دا خو راهبیت دی، دا خو دا رهبانیت دی، دا خو د یهودو کار وی، دا زما د امت لپاره زه نه خوښوم، زه اجازت نه ورکوم چې دی یو ځای په یو غره ننوځي، په یو غاره ننوځي، وایي هلته عبادت به کوم، زه به څه د ګناه کار به نه راسه کېږي. دا نه دی عبادت. عبادت دا دی چې د کور سره هم تعلق دی، د بچیانو سره هم دی، د خلکو سره هم دی، وسیله رامي هم دی، او د خلکو سره دارمدار هم دی، کاروبار هم دی، عبادت هم کوي. دغه دی. که ته ترهیب غواړې، زما د امت رهبانیت مسجد دی، مسجد ته راځه. زما د امت رهبانیت څه دی چې هغه ته دغه کوې چې ته وایه زه رهبانیت مختاره کوم، دا خو د یهودو کار وی. زما د امت رهبانیت دا دی په مسجد کې یوازې کښېنه، په مسجد کې ذکر وکړه، په مسجد کې لمانځه ته انتظار وکړه، په مسجد کې تلاوت وکړه، په مسجد کې د الله سره یو راز په راز کښېنه، درود ووایه. نو ده ویل اذن لنا فی الترهب، چې رهبانیت مختاره کړم، یو ځای په یو غاره ننوځم په غره کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ترهب امتی، زما د امت رهبانیت هغه جلوس په المسجد، الجلوس په المساجد، ناسته په مساجدو کې، په مسجد کې ناسته د اعتکاف په نیت سړی کښېني، او لمانځه دپاره کښېني، ذکر دپاره کښېني، او دغسې انتظار یو تفکر کوي. لکه ځینې بزرګان چې هغه تصوف په الله سر پټ کړي، هغه دغه کوي، مراقبه کوي، یو مراقبه وکړي، یو سوچ کوي، یو ذکر کوي. زما د امت رهبانیت دا دی الجلوس په المساجد، او انتظار صلات، او انتظار والمانځه ته په ذکر باندې په اوداسه سره په مسجد کې کښېني. دغه دی. رواه فی شرح السنه. وعن عبد الرحمن بن عائش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عائش دی، هغه وایي چې دی د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره روایت کوي، وایي ما د رب العالمین سره ملاقات په یو ډېر احسن صورت کې وسو. نبی اسلام وایي په یو ډېر احسن صورت کې. اوس علما وایي د دې مطلب دا دی د حدیث کې چیرې په خوب کې وي بیا صحیح ده. رأیت ربي عز وجل، ما رب العالمین سره ملاقات وسوی په احسن صورت، په ډېر ښایسته. یا دا معنا دی چې په خوب کې، که په ویښه وي دغه ملاقات وایي بیا معنا دا دی رأیت ربي عز وجل په احسن صورت، په احسن په ډېر ښه صفت کې ما د الله پاک سره راز وکړي. الله پاک ما ته وویل فی ما یختصم الملأ الاعلی،
وایي الله پاک ما ته وویل چې نبي علیه السلام ما ته فرشتې په چش کې باز کوي. فرشتې څه سره وایي؟ ما ورته وویل یا الله انت اعلم، یا الله زه نه خبر، ته خبر یې. فرشتې دا بالا ملأ الاعلی په اسمانونو کې پر عرش دا حمل العرش نور فرشتې دا د چش خبرې کوي، کوم باز کوي، کوم ذکر کوي، سره په کوم شي کې خبره کوي؟ ما ویل یا الله ته خبر یې. وایي دا یې بلاکی په الله پاک یو خاص لطف زما پر سینه باندې کښېښوی، یو خاص رحمت، یو فیض. او حدیث کې لاس دی راغلی دی چې الله پاک بلاکی په بلا مثال زما پر دوه اوږو په میان کې زما په سینه باندې هغه لاس کښېښوی چې زما یخوالی دننه محسوس کړي. ما ته د اسمانو د مځکو هغه خزاین، هغه معلومات د فرشتو هغه ما ولیدی. او بیا دا تلاوت وکړي الله پاک وایي کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. بیا الله پاک فرشتې په چش کې باز کوي، ته وینې، ته خبر یې. هل تدري فيهم يختصم الملأ الاعلى. ما ورته وویل ما اوس ما ولیدل په چش کې فرشتې باز کوي فی الکفارات. دا فرشتې د ملایکې ګایېږي ولدا باسر کی. وای د مؤمنانو د پاره د ګناو څه کفارات چش دي؟ المکث بالمساجد بعد الصلات، د لمانځه بعد یو 15 منټه کښېني. وای دا د ګناه د انسانانو ګناوې رژي. نبي علیه السلام ما واورېدل، ما هغه کیفیت بیا ولیدی. د هغه بعد الله پاک یو خاص تجلا د خپل لطف د رحمت وکړه زما پر سینه باندې. د هغه یخوالی ما دننه محسوس کوي، زما سینه یخه سوه، زړه مې یخ سوی. ما هغه ولیدل ملایکې ګایدې. ول د مؤمنانو کفارات د ګناو څه چش دی؟ المکث بالمساجد بعد الصلات، هغه ټیم تېرول دي په مساجدو کې د لمانځه بعد. او بیا دا فرشتول د مؤمنان د مسلمانانو ګناوې چې ورختم کي. المشي علی الاقدام الا الجماعات، ول دا دوی پر پښو باندې راځي جماعت لره راتګ کوي، دا پر پښو باندې راځي جماعتو لره، ول دغه ګناوې ورژوي. نبی اسلام وایي دا د فرشتو خبرې بیا ما واورېدلې، ما صحیح کړې. او بیا دا ول ابلاغ الوضوء علی المکاره، دا فرشتو دا خبرې کولې. ول د انسان د پاره کفارات کمې دي؟ هغه دا دي چې دا انتظار په مسجد کې دی او دی پر خپلو پښو باندې دوی راځي جماعتو لره. او ابلاغ الوضوء بیا کور ته خپل اودس کوي، شاودس کوي. فی المکاره، مکاره دا معنا د تکلیف په حالت کې یا د یخ یا د ناجوړۍ په حالت کې اودسونه هم کوي. ومن فعل ذلك، دا فرشتو دا ویل ومن فعل ذلك، نبی علیه السلام وایي عاش بخیر ومات بخیر. که ژوندی وي هم په خیر دی، او دا که مړ وي هم په خیر دی. دا انسان که ژوندی وي هم په خیر دی، که مړ وي هم په خیر دی. ژوندی هم په خیر کې دی. د مؤمن دا دی شان به دا وي ژوندی هم په خیر کې دی. هغه یو 5 وخت لمونځ و، اودس و، یو قرابت و، یو وسیله و، یو مسلمانی کوي. پس نو د خیر میټر شروع دی، روان دی. او که مړ سو مرګ هم په خیر دی. چش دی؟ د دې وجې چې دا څوک وفات سي حدیث کې راځي وایي دستي یې ژر یې پټوئ. که یو بد سړی وي، یو ډېر بد سړی وي، دا ژوندي به ځین خلاص د شر سیسې د دغه څخه خلاص. او که نیک سړی وي، دا دنیا د تکلیف ده. تکلیف څه کوي؟ یو وار نبی علیه السلام جیل ورته ویل دی، مسافرخانه ده، او بیا جیل ورته ویل سوی دی، سجن المؤمن دی، جیلخانه ده. نو دا ژر یې یوسئ چې د الله د رحمتو له ولاړ سي، او هغه د جنت هواوې پرې راوچلېږي. په قبر کې په راحت سي مؤمن. دا ډېر دا به سړی خواست کړي د دې لوی نعمت چې سړی د ایمانه سره وي، بس هېڅ مسله بیا نشته. نو نبی علیه السلام وایي دا رقم سوي عاش بخیر، ژوند کې هم په خیر، ومات بخیر، مرګ هم په خیر دی. وکان من خطیئته، د خطاو صدی دی که یوم ولدت امو، لکه مور سنن زیږولی.
وای قال بیا الله پاک ماته یا محمد صلی الله علیه وسلم اذا صلیت چې لمونځ وکئ لمونځ دې وکئ فقل دا دعا وای اللهم ان اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات. په پښتو کې معنا دا ده یا الله زه سوال کوم ستاسو د نیکو اعمال او ترک المنکرات، خدایه د بدو توفیق مه راکړې، خدایه بس دغه پښتو دعا ده سړی کوي، خدایه زه ستاسو سوال کوم د نیکو کارو، وترک المنکرات خدایه زه سوال کوم ستاسو زما څه پرېږدې بد اعمال په ما مه کوې، او حب المساکین او محبت د مسکینان. مسکنت ډېر لوی شی دی چې صبر پر وسي، او دا حب د مساکینو چې دی ام نبی علیه السلام الله پاک نبی علیه السلام ته دا دعا ښویې ده او نبی علیه السلام موږ ته وایي ستئ دا دعا کوئ وحب المساکین محبت د مسکینانو سره. دی به نه وي چې اوس د مسکینانو څخه خلک د اوس زمانې اسبابو راهیه شو او عیشت شیان ډیر سو، خلک د مسکینانو څخه د غریبانو څخه څه نفرت کوي. نو یا حب المساکین نبی علیه السلام سوال هم کړی دی د محبت هم او د حشر هم ما راپورته کړم په مسکینانو. فاذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غیر مفتونین. یا الله تا اراده وي د هغه فتنې نو ما هغه قبض کې په دې حالت کې زه د فتنې په حالت کې نه یم. بیا د فرشتو بیا دغه کوله د باس یې کوئ نو نبی علیه السلام ما واردل په درجاتو کې چې د انسان چې درجې بلندېږي هغه خو مکفرات و ګناه یې پرژېدل، او چې د انسان درجې ډېرې بلندېږي په چیش سره په هغه کې بیا درې اعمال ښوولي دي. افشاء السلام، افشاء السلام دا معنا سلام عاموي. فرشتې وایي نبی علیه السلام وایي چې دا فرشتو دا باس کوي ما واورېدل ما هغه صحیح کو چې د انسانانو درجې په چیش بلندېږي. افشاء السلام، افشاء معنا عامېدل، سلام یې د سلام سلام عاموي السلام علیکم السلام علیکم. لکه ځکه مدینه منوره کې دا ډېر دغه دی دغه افشاء السلام ډېر دی. که یو سړی پر دوه قدمه وویني هم بس دا خبره غلطه ده، دا زموږ رواج چې څنګه لاس ورته پورته کړي څنګه یې ښه یې جوړ یې څنګه یې یا د ټولو تر مخه دا وایه چې په دې کې ډېر لوی ثواب دی. السلام علیکم ورحمة یا السلام علیکم. نو افشاء السلام په دې درجې بلندېږي. او اطعام الطعام او په طعام سره اطعام ورکول ډوډۍ کول په دې باندې ډېر هغه درجات بلنده کېږي. او صلات باللیل لمنځونه والناس نیام په دې حالت کې خلک بدي یو څوک لمونځ کوي الله پاک وایي په دې باندې درجات بلنده کېږي. نو نبی اسلام وایي د دې فرشتو هغسې باس کاوئ او مکفرات سې یادول هغه مې هم ولیدل او هغه درجات سوي هغه مې هم ولیدلې. واخر دعوانا الحمد لله.